د لسګونه پاکستاني عسکرو غځېدلو سره پاکستان بیا په زارۍ شو او کابل ته راځي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د کلونو راهیسې افغانستان سره دا لوبه کوي چې کله هم هلته حالت خرابېږي نو افغانستان ته منډې وهي ترڅو خپلو خلکو او نړیوالو ته داسې وښایي چې ګنې د دوی د ستونزو مسؤل افغانستان دی، خو تل یې دا منافقانه سیاست ناکامېږي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق په خیبر پښتونخوا کې پاکستاني سرتیرو ته تر درنې مرګ ژوبلې اوښتو وروسته راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي او د ټي ټي پي او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو په تړاو خپل پیغام له افغان مشرانو سره شریکوي. پاکستاني رسنۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې محمد صادق به د راتلونکې اونۍ په لومړیو ورځو کې کابل ته سفر وکړي او د یاد سفر په ترڅ کې به د افغان حکومت لخوا له ټي ټي پي سره د همکارۍ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو ورکولو موضوع له کابل سره شریکه کړي. په راپور کې ویل شوي چې پاکستان افغان حکومت ته داسې سندونه وړاندې کړي چې ټي ټي پي له هند څخه د پیسو په ترلاسه کولو کې ترهګر روزي او وسلې ترلاسه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد چارواکو تر دې وړاندې هم د ټي ټي پي او کابل ترمنځ د ژورو اړیکو د پرې کولو او شکایتونو په اړه افغانستان ته سفرونه کړي دي، خو طالبانو تل ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیوادونو پر ضد وکاروي. صادق خان کابل ته پر داسې مهال سفر کوي چې د سپټمبر له 10 تر 13 نیټې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نښتو په ترڅ کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پر همدغه مهال د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف تېره ورځ د پاکستاني سرتیرو د جنازې په مراسمو کې تر ګډون وروسته ویلي و چې افغانستان د ترهګرو او پاکستان ترمنځ باید یو انتخاب وکړي او د دې مسلې په اړه هېڅ ډول ابهام ورته د منلو وړ نه دی. د پاکستان لومړي وزیر ادعا کړې وه چې افغانان د پاکستان په ترهګریزو پیښو کې ښکېل دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.